د کہانی په شروعات کې موږ د ټام په نوم یو پلاستیکي جراح وینو. دغه میرمن جولیا د دریم ځل لپاره امیدواره وه چې لیسن او نو د دوی دواړو ماشومان وو. دا ټوله کورنۍ د 2 اونیو لپاره په چکر روانه وه. په هغه وخت کې چا د دروازې زنګ وواهه. دروازه کې بین و د ماشومانو نیکه. دې سپین ږیري هم غوښتل چې له دوی سره په چکر لاړ شي. ټام هیڅ مشکل نه درلودل، خو جولیا به ویل چې دغه چې له موږ سره لاړ شي په هر ځای کې یو څه متوي. خو ټام او جولیا اوس هیڅ هم نشو کولی، ځکه چې ماشومانو له بین سره ډیره زیاته مینه درلوده. دوی ټول سامانونه تیار کړل او ټول سامانونه یې ښکته کړل. اوس ټوله کورنۍ د ټام په نوي موټر کې ناسته وه. دا یو ډیر لوی ټیک موټر و. ټام هم د دې موټر په ځینو ځانګړتیاوو نه پوهېده. ناڅاپه نو وویل چې زما د لوبو ټوپک په کور کې پاتې دی. په دې وخت کې دواړه لمسیان بیا کور ته لاړل. له دې وروسته بیا ټول په آرامه په موټر کې کېناستل. دوی خپل سفر ډیر په خوند پیل کړو. لږ ساعت پس کله چې ماشومان وږي وو، دوی د خوړو اخیستلو لپاره ودرېدل. بین د مډولي په نامه یوه نجلۍ وموندله چې شنه ویښتان یې درلودل. مډولي بین ته وویل چې زما مور خوراکي شیان واخیستل او زه دلته ترې هیره شوم. بین وویل چې زه به له تا سره مرسته وکړم، خو بین پوهېده چې جولیا به یو نااشنا نجلۍ په موټر کې پرې نږدي. موټر ته پکولو په وخت کې بین د موټر وایپر مات کړ. بیا یې غلی شانتې په همغه ځای کې ودروه تر څو څوک پرې پوه نه شي. دوی بیا سفر شروع کړ. په دې دوران کې بین د نوي زیږېدلي ماشوم لپاره عجیبه نومونه اخیستل چې دې سره جولیا ډیره زیاته غوسه شوه. په دې دوران کې د موټر لاندې کنټرول بکس مات شو. جولیا ټینګار کوه چې زه خپل کور ته ځم. خو ټام چې کله بریک ونیوه، بریک کار نه کوه. هغه ډیر زیات وډار شو او مخکې روان شو، ځکه چې هغه اوس ګیر هم نشو بدلولی. جولیا پوښتنه وکړه چې څه ستونزه ده. ټام جواب ورکړ، ورته ویل چې بریکونه کار نه کوي. د دې په اورېدو سره جولیا فکر کوه چې دا ټوکې کوي. بین بیکاره نظرونه ورکول چې هیڅ ګټه یې نه درلوده. د میلوډي په نوم جینۍ هم زیاته اندېښمنه وه. میلوډي له بین نه پوښتنه وکړه چې نور څومره وخت نیسي. نو د هغه جینۍ په لیدو ډیر زیات حیران شو. خپلې مور ته یې وویل. ناڅاپه ټول د نامعلومې جینۍ په لیدو حیران شول. جولیا هلته د خپلې مور موټر ولیده، نو هغې چیغې کړې چې ما ته موټر ودروئ. ناڅاپه هغې جعلي ټوپک راواخیست او د ټام په سر یې ونیوه. جولي دا فکر کوه چې دا خلک یې تختوي او له ځان سره یې وړي. جولي په ټام باندې ډزې وکړې او د هغه ویښته یې وسوځول. بین په پوزه ووهله او ټوپک یې ورنه واخیسته. په دا بیړه کې ټام نه موټر بې کنټروله شو او د بل چا د موټر دروازه یې ووهله. د هغه موټر مالک جیکي و. جیکي ډیر زیات غوسه و او په پوره سپیډ یې د ټام څارنه پیل کړه تر څو چې د ټام نه د خپل زیان پیسې واخلي. بیا د پولیسو 2 افسرانو د ټام موټر وارید چې د سرعت نه ډیر تیز دی. نو یو یې ټام تعقیب کړ او بل یې جیکي تعقیب کړ. جولیا او بین یو د بل چوکۍ سره بدلې کړې. ګرانو کتونکو، دا وه زموږ د نن ورځې کهاني. تاسو دغه کهاني خوښه شوې وي، ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا راکړئ ماته اجازه.